ښه دی زړګیه او جی خیر دی تاسو ښه قلاري د ښکته پښتونخوا نه یې او د مردان نه یم د مردان خانه څنګه یې جوړي او جی خیر دی تاسو ښه خیرت دی ښه په کوم لیکې ده خیره په مردان کې یم سبق وایم بس لګیا یم اوس هم مردان کې الو هلو هلو आवाज درځي الو ورو आवाज درځي आवाज مې درځي اوس تاسو راځي بس خدا تا مو یم دومره ګوړی نو انټرنیټ هم داسې کمزوری دی بس پاکستان مې نو سبق کوي بس نن سبا خو بجلی بالکل داسې دی چې هغه ورور وایي موږ سوپر پاور یو موږ وایي چې دا غلامان نه یو دغه نه نو ما موضوع خو په کمپرسۍ وه ته څه وایې وروره چې ته کوم پارټۍ سره تعلق ساتې زه خو یوې پارټۍ سره هم تعلق نه ساتم مخکې پی ټي آی سره خو بس پاکستان کې یو هم صحیح سړي زوی نشته او اصل ښه نو جی جی الو هلو هلو आवाज ښه نو په چې را سره غږېږي د پاکستان په غلامۍ غږېږي که په کمپرسۍ غږېږي په کوم یو موضوع غږېږي یاره د پاکستان په غلامۍ به وغږېږو دا راته ووایه چې د پاکستان خلک یې نه ښه د پاکستان حکومت او دغه کوم چې دغه دي واکداران دي دا د امریکې غلامان دي که نه دي بالکل 100% د غلامان دي اصل کې زمونږ د خلک د تاریخ نه نه خبر دلته ورته تش دړو خولې دي د په خپل شلو کال په شکر د مخکې راته پته اوس نه راته پته ولګېده چې دا دی غلامه اصل کې د قائد اعظم او دا کسان د امریکې او د یو کې انګلند چې دی دا دی د ملک پاکستان دی ځان له جوړ کړی دی اصل کې د امریکې او د ملکونو هر ځای کې ځان خپل څنګه چې چاینا تایلند ویتنام کې داسې پاکستان دی علاقې کې پاکستان ځان له جوړ کړی دی خو بس او بل غون لکه غون شي پښتون ته جوړ کړی دی که نه هر ځای کې لکه ورکو هر شی ورکو او بجلی ته برابر بخښنه غواړم ډېره بخښنه غواړم ستا د انټرنیټ ډېره ستونزه وه د مردان خان هغه بالکل صحیح خبرې دې وکړې چې پاکستان که مطلب کیا امریکا او برطانیه قائد اعظم دی او علامه اقبال دی زه داسې څو پوښتنې کوم د پاکستان قومي ژبه څه ده اردو ده هندي ده اردو د کوم ځای نه راغلې انډیا نه د کوم ځای نه راجدا کړی پاکستان د انډیا نه یو ځای رابېل کړی ملي ترانه چې ورته وایي ملي سرود دا په پارسۍ دی خبرې د ښه وکې ده پښتنو سکواش مې جهانګیر خان جهانشیر خان کمردم دا ټول سکواش مې راته پښتانه ګټي کرکټ راته دواړه ورلډ کپ دا پښتانه ګټي هاکي راته سه مهربانه پښتانه ګټي نور خاصه په پاپړو په دال باندې د ما پښتون غولولې دریا بیا کاله دا علامه اقبال تاسو ښکاري دا دومره شعرونه زمونږ د خوشحال خان بابا نه پټ کړي دي دومره شعرونه چې حد نشاغې نه ټول موږ پښتانه په اردو په خوانه پوهېدو د پښتو نه اړولي اردو ژبې ته او قائد اعظم چې دا هېڅ معلومات نه کېږي چې د کوم ځای نه راغی دلته هلو ځلې مبارزه فخر افغان باچا خان بابا وکړه او مولانا صاحب کوم یو دی مولانا بېدګر صاحب به یادو هغه وکړه او دلته پکې ورور نه قائد اعظم یې پکې راوټونګلو اوس ما ته چې ته د اسلام په نوم جوړ شوی قانون دې کفري دی د پوج مشر دی 12 کاله انګریزو 12 کاله د سترې محکمې مشر هغه انګریزو نو ته کوم دي کې ازادي انې دي زه شکر دې ګور دا ځوان شل کالو خو افرین شو ګوره د دماغ ته وګوره چې کولاو دې هغه پوه دی په دې خبره وان چې واقعي موږ غلامان یو مګر ما بل څه د باجوړ د اوس د لاشه پیښور لاشه باجوړ د کمیستور ماته راوړه هغه اوس هم څه مهربانه په دې نه خبر وي موږ غلامان نه یو و د خدای بنده تی ستا بچیان یې واړه کرداري کړي دي امریکې 2.5 لک روپۍ را سره کړ